شه تر څو چې شیطان ورڅخه ووځي. او که چېرې ورڅخه نه بیریږي نو بیا څه کوي؟ وایي که چېرې ورڅخه نه بیریږي نو ورڅخه لرې وګرځه چې تا ګمراه نه کړي. او زه بیا څه وایم؟ عبدالفقیر څه وایي؟ زه وایم ګرانو ورونو، هر سړی که دې ولیدل چې قرآن و حدیث بیان چې دې ورته وکړه او دی وایي دا بېکار خلک دي، مثال ده خبره، دا بېکار خلک دي، دا ډېر زه اورم نن سبا داسې کسان پیدا سوی دي چې ته دوی ته وایي تبلیغ دی، درس دی، وایي ملایان دي، بېکار دي. نو زه وایم چې ښه پوه سه چې هر څوک دا خبره کوي نو ښه یقین په زړه کې وساته چې دا سړی داسې سړی دی چې نفس پر ده باندې غلبه کړی دی او د دنیا مینه او محبت د ده په زړه کې راغلی دی او د آخرت غم د ده زړه نه لرې شوی دی والعیاذ بالله او قریب دی چې دی د دین نه لرې وګرځي والعیاذ بالله. همدارکم زما ګرانو ورونو امام احمد رحمت الله علیه وایي څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث رد کوي او نه مني نو ګویا چې دی د اور په شاوخوا ګرځي والعیاذ بالله. امام مالک صاحب وایي سنت چې دی د سنت پیروي څوک چې کوي ګویا چې د نوح علیه الصلاة والسلام په کشتۍ کې سپور سو او دی به د غرق نه نجات حاصلوي. او څوک چې سنت باندې رفتار او کردار او عمل نه کوي نو ګویا چې کشتۍ د نوح علیه الصلاة والسلام یې پرېښودل او دی به خامخا غرق کېږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې زما خبره د حدیث د قرآن نه مخالف و، زما خبره پرېږدئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث باندې تاسو عمل وکړئ. امام شافعي رحمت الله علیه یو ورځ یو حدیث بیان وکړه نو یو سړی ورته وایي چې ته څه وایې؟ هغه وایي خپل خوله یې داسې واخیستل په مځکه باندې وویل چې زه درته وایم چې قرآن و حدیث او ته زما د رایې پوښتنه کوې چې ته په دې کې څه وایې؟ آیا زه یهودي یم؟ آیا زه نصراني یم؟ زه درته څه ښکارم؟ قرآن و حدیث چې صحیح راغی صحیح سو نو زه به څه خبرې په دې کې کوم؟ همدارکم زما ګرانو ورونو هر څوک چې د سنت مخالفت قصدا کوي والعیاذ بالله قریب دی چې پر ده باندې عقوبت او عذاب په دنیا کې به ورته حاصلیږي. زه یو قصه کوم ولې چې وخت زما سره نشته او ټایم وخت کم راکړی دی شیخ نعیم صاحب. او قصه دا دی چې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې و په چپ لاس باندې ډوډۍ خوړل او موږ تاسو ته ټول معلوم دی چې سنت خوړل یا اوبه څښل په کم لاس کې دی؟ په ښي لاس کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې په ښي لاس باندې ډوډۍ وخوره چپ لاس باندې مه خوره. هغه وویل چې زه نشم کولی چې په چپ لاس باندې په راسته لاس باندې ډوډۍ وخورم د کبر د وجې نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې لست طاعته وایي ځای په ځای لاس یې شل سو. وګورئ نن سبا کسان دي چې ته ورته وایي چې په ښي لاس باندې اوبه وڅښه هغه وایي چې نه دا چپ لاس د الله د چیز دپاره پیدا کړی دی. یا د الله بنده تا د قرآن و حدیث په مقابل کې ته څنګه خبرې کوې؟ د محاسن الاتباع د اتباع فواید پر موږ پر فرد پر انسان باندې او پر مجتمع باندې ډېر دی خو زه به خلاصه یې تاسو ته وایم. یو دا دی چې تقوا هیڅ وخت نه حاصلیږي تر هغه وخته پورې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي په ځان کې پیدا نه کړي. لکه چې الله په قرآن کې وایي والذي جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. محمد صلی الله علیه وسلم صدق باندې راغلی دی او څوک چې هغه صدق مني نو هغه تقوا به ورته حاصلیږي. او دویم دا دی چې سنت باندې عمل کول او پیروي د رسول الله صلی الله علیه وسلم کول په دې کې د دین حفاظت دی. موږ تاسو چې قرآن و سنت باندې عمل کوو ګویا چې د دین و سنت حفاظت کوو. ولې چې که عمل موږ پرېږدو نو قرآن و سنت څنګه به پاتې کېږي؟ او همدارکم ښه ژوند ښایسته ژوند په دې دنیا کې څنګه حاصلوو؟ په پیروي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. لکه چې الله په قرآن کې وایي چې ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. څوک چې په دې دنیا کې عمل نیک کوي، عمل نیک هغه عمل دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي پکښې کې دی، نو موږ به دی ژوندی کوو په دې دنیا کې ښایسته ژوند. په بل آیات کې راځي چې الله تعالی وایي او من کان میتا فاحییناه. هغه سړی چې مړ و لکه یو مړی سړی پروت و
او په هغه کې زړه کې اتباع راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مینه او محبت په زړه کې راغی ژوندی سو فاحییناه هغه مو ژوندی کوي په قرآن او سنت کې په قرآن او سنت باندې هغه ژوندی سو وجعلنا له نورا هغه ته مو رڼا په زړه کې په بدن کې پیدا کړي یمشي به فی الناس په خلق ګرځي او دا د قرآن او سنت رڼا خلق ته تقسیموي نو د دې څخه معلوم سو چې په قرآن او سنت کې رڼا دی او د فوایدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي د فواید یو هم دا دی چې په مجتمع کې زموږ تاسو په منځ کې مینه او محبت پیدا کیږي لکه چې الله وایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تاسو د الله تعالی حبل ټینګ ونیسئ د حبل ترجمه اکثر مفسرین قرآن کړی دی خو قرآن او سنت ټول د الله تعالی حبل دی واعتصموا ټینګ ونیسئ نو دا که ټینګ ونیسو نو موږ تاسو په زړونو کې به اتفاق پیدا کیږي او که چیرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي ونه کړو نو یو هغه استاذ به ځان ته به نقشبندي وایي ها بل به ځان ته چشتي وایي ها بل به ځان ته سهروردي وایي ها بل ځان ته به قادري وایي ها بل ځان ته به مولوي وایي ها بل ځان ته به قلندري وایي ها بل ځان ته به مهدوي وایي ها بل ځان ته به رفاعي وایي ها بل ځان ته به بدوي وایي ها بل ځان ته دا وایي دا وایي دا وایي یو سل شل طریقې په عالم اسلامي کې پیدا شوی دی نو خلک ټوټې ټوټې سو مسلمانان ډلې ډلې سو د څه د وجې نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي پرېښودل او که چیرې موږ ټول دا وایو چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي کوو او د امامانو امام ابو حنیفه امام شافعي امام احمد امام مالک صاحب د دوی خبره موږ منو داسې نه دی چې موږ د دوی احترام نه کوو دوی احترام کوو د دوی خبره منو خو لیکن امامان چې دي انبیاو نه دي معصومین نه دي دوی څخه خطا کیږي که چیرې امام ابو حنیفه رضی الله عنه رحمه الله ورضی عنه خطایي ورڅخه اوس امام شافعي صاحب دا خطایي بیانوي نو موږ د امام شافعي صاحب خبره ټینګ نیسو ولې چې د قرآن او حدیث سره برابر سو او که د امام شافعي صاحب څخه یو خطایي اوس امام مالک صاحب هغه بیانوي دا خبره ټینګ نیسو نو زموږ ټول مهم شی زموږ تاسو په نظر چې دی د قرآن او حدیث موافقت نو یو ډول زموږ تاسو څخه جوړیږي همدا رقم د قرآن او حدیث فواید او پیروي که موږ کوو فواید دا دی چې زموږ تاسو په بدن کې په ژوند کې نور پیدا کیږي الله ولی الذین آمنوا الله تعالی د مؤمنانو دوست دی یخرجهم من الظلمات الى النور دوی باسي د تارکینا و نور ته من الظلمات الى النور او همدا رقم په بل آیات کې وایي چې څوک تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي هغه په مستقیم لار باندې روان دي او که څوک نه کوي افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي على سويا على صراط مستقيم ایا برابر دی هغه سړی چې خپل سر داسې ټیټ کړی دی خبر نه دی چې پر کوم لار باندې ځم بس وایي مړه چې هر څه چې رواج دی هغه زه کوم هر څه چې خلک کوي هغه زه کوم دا او هغه بل سړی چې سر یې داسې ټیټ نیولی دی او لار ته ګوري صراط المستقیم پسې ګرځي دا او هغه برابر دی نه دی برابر فمن يمشي مكبا على وجهه فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم همدا رقم زما ګرانو ورونو که موږ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي وکړو هغه اختلافات چې زموږ تاسو په منځ کې پیدا کیږي هغه به رفع سي هغه پورته کیږي هغه لرې کیږي لکه چې په قرآن کې راځي فإن تنازعتم في شيء که چیرې تاسو په منځ کې یو اختلاف راغی تاسو به څه کوئ تاسو به څه کوئ رواج ته به ولاړ سئ یا فردوه الى الله والرسول تاسو وګورئ چې د الله او رسول خبرې څه شي دی په هغه باندې حکم وکړئ په هغه باندې اقرار وکړئ په هغه باندې عمل وکړئ همدا رقم زما ګرانو ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي که څوک کوي او تابعداري څوک کوي نو خامخا دی چې دی د ګمراهۍ نه به بچ سي لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه چې الله تعالی په قرآن کې ویل دی وإن تطیعوه تهتدوا که تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړئ نو تاسو به خامخا ان شاء الله مهتدي او پر ښه لاره باندې روان یاست اما د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي فواید په آخرت کې بیخي ډېر دی خلاصې به زه تاسو ته بیانوم یو خدا دی چې په آخرت کې ته به کامیاب یې لکه چې الله په قرآن کې ویل دی
انما كان قول المؤمنین د مؤمنانو خبره په تحقیق هم دا دی وخت چې دوی ته دعوت وسي چې تاسو د الله او رسولو خواته راسئ چې حکم په تاسو باندې وکړي نو دوی به څه وایي سمعنا واطعنا اورو د الله او رسول خبره او منو نو الله څه وایي واولئک هم المفلحون دوی دی په تحقیق کامیابو والا خلک په دنیا او آخرت کې به کامیابی او بل آیات کې چې الله تعالی وایي په بل آیات کې هم راځي چې الله تعالی وایي فالذین آمنوا به هغه کسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی وعزروه او د ده نصرت یې کړی دی د ده سنت نصرت یې کړی دی ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه او د هغه نور چې پر ده باندې نازل شوی دی د هغه پیروي تابعداري کوي واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون دوی په تحقیق دی کامیاب والا خلک او په بل آیات کې راځي وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین موږ د دې لپاره پیغمبران استوو چې دوی خلک ته زیری کوي د جنت او ویره خلک ته پیدا کوي د اور نه فمن آمن څوک چې د پیغمبرانو ایمان راوړي پر پیغمبرانو باندې واصلح یعنی نیک عمل یې وکړي نیک عمل هغه ته وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري پکښې کوي واصلح فلا خوف عليهم پر دوی باندې ویره نشته ولا هم يحزنون پر دوی باندې غم نشته او بیا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون کله علماء وایي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون د زکندن په وخت کې او د آخري لحظات د ژوند په وخت کې او په قبر کې په برزخ کې او په ورځ د قیامت کې پر دوی باندې ویره نشته پر دوی باندې غم نشته همدارکه زما ګرانو ورونو مغفرت د ګناه د مغفرت او جنت د اور نه بچول دا هم په څه شي باندې حاصلیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعداري باندې لکه چې رسول الله تعالی په قرآن کې وایي د هغه جنیانو خبر الله کوي چې دوی راله د قرآن عظیم شان خبرې واورېدل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن دلې د جن راله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه د قرآن اورېدل دوی بیا وروسته چې قرآن یې واورېدل لاړې خپل قوم ته څه وویل یا قومنا زموږ قوم اجیبوا داعي الله دا محمد صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړئ دا خبره ومنئ یغفر لکم ذنوبکم يغفر لكم ذنوبكم او يغفر لكم من ذنوبكم د تاسو ګناه الله تعالی بخشي ويجركم من عذاب أليم او د سخت عذابنا الله تعالی تاسو بچوي دا په چی باندې مرتب سو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعداري باندې مرتب سو او که څوک په دې دنیا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي کول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت پیروي کول نو هغه به په ورځ د قیامت چیرې به وي د کوم ډلې سره به وي خبر یاست آیات ته غوږ ونیسئ ومن يطع الله والرسول څوک چې د الله او د رسول اطاعت کوي فاولئک نو دوی به وي د چا سره مع الذین د هغه کسانو سره انعم الله علیهم چې الله خپل نعمت پر دوی باندې پوره کړی دی من النبیین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیردار هغه کس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروانی کوي ته خبر یې چې پر ورځ د قیامت ته به د چا سره یې ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې ته به حضرت ابوبکر صدیق سره یې ته د شهداو سره به یې د هغو ډلو سره به یې که څه هم جهاد دې نه دی کړی که څه هم د صدیقي مرتبه ته نه یې رسېدلی خو لیکن چې د دوی تابعداري کوې د دوی پیروانی کوي نو ته به د دوی سره یې فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله دې موږ تاسو ټول د هغوی نه د ډلې نه جوړ کړي وخت او آخرني میوه په آخرت کې د تابعداري څه شی دی جنت ته به داخلیږي مسلمان جنت ته به داخلیږي لکه چې الله وایي ومن يطع الله ورسوله څوک چې د الله او د رسول طاعت کوي یعنی امر مني څه به کېږي یدخله الله به دی داخلوي
چیرې جنات تجري من تحتها الانهار الله دې موږ تاسو ټول د هغه ډلې نه جوړ کړي جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها الله اكبر ذلك خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم غټ کامیابي هم دا دی دا غټ کامیابي نه دی چې ته بلډینګونه دلته پیسې راځي ټولوي بلډینګونه هلته جوړوي یا کامیابي هم دا دی چې دلته راځي د مرکز د اسلام ته راغلی قرآن او حدیث زده کوي خلک ته ځیر شي دا کامیابي دی او کامیابي دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي کوي په ورځ د قیامت جنت ته به داخلیږي دغه ته کامیابي وایي څنګه موږ تاسو ته خپل په ژوند کې او خپل په ماحول کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري څنګه پیدا کړو مختصر وسایل یو خدا دی چې د الله نه به ویره پکار دی د الله سره معامله وکړه د خلکو سره معامله مه کوه دا په یاد ولره ای ملا ای عالمه ای مسلمانه که جاهل یې که عالم یې دا په یاد ولره چې د الله سره به یوازې خبرې کوي ستا سره فکر وکړه په زړه کې به ویره پیدا کوي او الاخلاص به پیدا کوي او دعا به الله ته کوي چې یا ربه د حق لاره ماته وښیه او ته زما نه داسې یو بنده جوړ کړه چې زه حق پرست او د حق پسې ولاړ شم او کوشش وکړه زده کړه علم زده کړه داسې نه دی چې تمامه ورځ خپل ژوند په دنیا کې دې تېر کړئ په ورځ د قیامت الله ته به څه وایي چې تا ته به وایي چې ای زما بنده ستا وظیفه په دنیا کې دا وه چې ته زما عبادت به کوې او ته به 6 بجې سهار بېګایي به ته د خوب نه پاڅېدې لمونځ به دې کول یا نه کول الله خبر دی خو تر 6 بجې به ته د دنیا کار کول او 1 ګنټې ته تللی ملا صاحب سره ناست تفسیر دې کړی دی زما خبرې تا ته راغلی او تا په دې باندې خپل سر خلاص کړی دی که تا به دا وایي چې دا خو د ملایانو کار دی څه جواب به وایي یا علم زده کړه قرآن وایي تدبر وکړه حدیثونه وایي سوچ وکړه فکر وکړه او د سلفو صالحینو کردار نه ځان خبر کړه د تابعداري علامات څه دی په دغه باندې زه به حدیث ختموم دا د پیروي علامات څوک دی هر سړی وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي کوم یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیروي تابعداري علامات دا دی اول احترام د کتاب و سنت تعظیم د کتاب او سنت تعظیم د کتاب او سنت د ګناه نه ویریدل د الله او د رسول د نافرماني نه ویریدل لکه چې ابن مسعود وایي چې مؤمن هغه سړی دی چې یو ګناه کوي د ده په نظر لکه یو غر معلومیږي منافق هغه سړی دی چې ګناه کوي د ده په نظر لکه یو مچ معلومیږي نن سبا ډېر کسان داسې دي والعیاذ بالله چې یو ګناه کوي وایي مړه څه مې کړی دی خلک ته وګوره چې څه کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ته د خلک سره څه کار لري دا خلک ستا سره په یو قبر کې سوال ورڅخه نه کېږي که ستا څخه نه یوازې سوال کېږي هر یو د ځان نه عمل و کتاب لري زما ګرانو ورونو او نور علامې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي یو دا دی چې په زړه کې د آخرت رغبت پیدا کیږي جذبت پیدا کیږي چې زه څنګه ځان د اور نه بچ کم او جنت ته ورسوم او همیش پوښتنه کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه اودس کړی دی څنګه مونځ کړی دی څنګه ذکر کړی دی څنګه کول چې مړی بسو څنګه به کول چې خیرات بسو څنګه به کول چې دا بسو پوښتنه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت پسې ډېر تږی او وږی دی لکه چې د ډوډۍ پسې یو انسان کوشش کوي دی د سنت پسې ډېر کوشش کوي او نور د پیروي علامې هم دا دی چې تطبیقي عملي کوي ژره پرېږدي سنت باندې مطابق کالي اغوندي سنت باندې مطابق مونځ کوي سنت باندې مطابق د خلکو د قصې او خبرې پسې نه ګرځي د خلکو رواج پسې نه ګرځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت تعظیم کوي او یو قضیه چې پیش شي کتاب و سنت ته تحاکم کوي اخیرا زما ګرانه ورو د پیروي غټ علامه هم دا دی چې په زړه کې د ایمان شیریني د ایمان خوږتوب ستا په زړه کې پیدا سي لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ذاق طعم الایمان څوک هغه څوک د ایمان په خوږتوب باندې پوهېږي څوک دی من رضی بالله ربا هغه څوک چې د الله تعالی مني چې هغه زما پروردګار دی زما خالق دی زما مالک دی زما معبود دی
وبالاسلام دینا او د اسلام چوکاټ ځان ته دین ښودلی دی وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا او دا یې منلی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم ما ته راغلی دی داسې نه چې محمد صلی الله علیه وسلم صرف اصحاب کرام ته راغلی یا موږ تاسو ته ټول راغلی دی نو وخت چې موږ تاسو ته ټول راغلی دی زموږ تاسو څخه په قبر کې دویم سوال دا دی چې من رب من نبیک دریم سوال دا دی چې ستا پیغمبر څوک و تا د چا تابعداري کول تا د چا پیروي کول د الله تعالی نه غواړو چې موږ تاسو ته ټول توفیق راکړي چې په سنت باندې ولاړ سو او د محمد صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت زموږ په زړونو کې پیدا سي او د قرآن او سنت تعظیم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دين النبي محمد أخبار نعم المتية للفتى آثار محترم داو زمانگ استاسو محترم او معزز ملما شیخ صاحب ابو السلام محمد هشام چې د قرآن او د سنت پرانا کې موږ تاسو ته بیان وکم الله رب العالمین دې هغه ته په دغه بیان باندې اجر ورکړي او موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق عزتمندو د پروګرام په دې برخه کې لکه څنګه چې تاسو ته پته وم زه خپل محترم معزز ملما او شیخ صاحب ابو زبیر عبدالسمیم هغه ته خواست کوم چې هغه په خپله موضوع باندې شروع وکړي د هغه موضوع ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې د بدعاتو هغه ضررونه او خطر چې په کوم کې د امت ته ضرر رسیږي او نقصان رسیږي دغه موضوع ده یعنی مضار الابتداء یعنی د بدعاتو او په دین کې د ابتداء ضررونه هغه به په دغه موضوع باندې موږ تاسو ته بیان کوي الله رب العالمین دې هغه ته د صحیح بیان توفیق ورکړي او موږ تاسو ته د پرې عمل کولو توفیق إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ګرانو محترمو معززو مسلمانان ورونو د ټولو نه مخکې د رب العالمین
شکر ادا کوم چې الله تعالی موږ ته توفیق راکړو چې تاسو سره په دې مجلس کې موقع د مخامخ کېدلو پیدا شوه او بیا د دې دعوتي مرکز د جالیاتو چې د کوم مرکز د خوا نه دا پروګرام منعقد شوی دی د هغوی شکریا او مننه ادا کوم او بیا د تاسو نه ستاسو هم شکریا ادا کوو چې تاسو خپل کارونه پرېښودل او د دین د اورېدو په خاطر باندې دلته راغلی ورونو مخکې شیخ صاحب دا بیان کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ او د هغه د پیروۍ خوبیانې څه دي ورونو زه خپله موضوع په دې شروع کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مسؤلیت او وظیفه سر ته رسولې دیني بیان کړی او وړه او غټه مسله دا ټولې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي هیڅ قسم تقصیر کوتاهي او کمی نه دی کړی ولې چې دا هغه اخرنی پیغمبر و چې په ده باندې سلسله د نبوت او د رسالت ختمه ده د دې نه وروسته بل پیغمبر نه راځي او بل کتاب چې کوم قرآن کریم دی هم نه راځي نو دغه دین چې کوم الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې مبعوث کړی دی او هغه پرې رالیږل شوی دی او هغه ته کوم کتاب ورکړی شوی دی هغه کامل او پوره دی او هغه د ورځې د قیامته پورې به جاري وي د هغې احکام او هر بنده په دې مکلف دی چې د دغې نظام موافق به خپله زندگی او حیات برابروي ورونو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه مخکې چې شیخ صاحب وویله او هغه حدیث ذکر کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هیڅ یو شی داسې چې هغه جنت ته سړی نږدې کوي او د اور نه لرې کوي هغه ما نه دی پرېښی مګر هغه مې بیان کړی نو چې هر کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هر څه بیان کړی دي چې کوم انسانان ورته ضرورت او اړتیا لري نو باید سړی په دې عقیده وساتي چې دا دین اسلام مکمل دی پوره دی نیمګړتیا نه لري نقصان او کمی پکې نشته دی او د چا د خوانه اختراع د ځانه جوړولو طریقو ته ضرورت او اړتیا نه لري رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مرضونه او هغه بیمارینې په ګوته کړي دي چې انسانان تباه کوي د یوې خوا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان کړي دي چې دا کارونه د نیکۍ دي ښه کارونه دي دام جنت ته رسوي د بلې خوا نه دا بیان کړي دي چې دا کارونه د هلاکت او د تباهۍ دي دا هغه مرضونه دي چې د دې نه ځان وساتئ نو ورونو یو مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانوي وایي زما مثال او ستاسو داسې دی لکه یو سړی اور بل کړي یو سړی اور بل کړي خو ولې دا تاروزکي او دا پتنګان عادت دا وي چې هغه د لرې ځای نه راځي چې اور وویني رڼا وویني نو هغه رڼا خوا ته ځان رارسوي او په دغه اور ته ځان ارتي هلته ځان غذاروي وایي زما او ستاسو مثال داسې دی ما رڼا بله کړې ده او د بل د خوا نه اور بل دی زه چې کوم د تاسو وایي د بډو نه رانیسم او د دین هم بچ کومه چې د اور ته غذار نه شئ خو تاسو د پتنګانو او د تاروزکو په څېر رامنډې ووایي ځان د اور ته که دې مثال ته موږ فکر وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مسؤلیت او وظیفه دا ښیي چې زه تاسو د اور نه بچ کوم او ستاسو دا غواړئ چې ځان د پتنګانو غونته کې ځان په دې اور کې واردوئ نو ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم
د اور د سوځېدلو نه د بچ کېدلو لارې ښودلې دي چې په هغوی کې یوه لویه لار چې د هغې نه ځان هغه لار باندې سړی روان نه شي شرک دی چې د الله سره څوک په عبادت کې په بندګۍ کې شریک پیدا کړي او د الله تعالی حق بل چا ته ورکړي د بل چا نه داسې وویرېږي لکه څرنګه چې د الله نه پکار ده او د بل چا په نامه نظر نیاز او منښتې ورکړي د بل چا نه وویرېږي د بل چا په نامه بل چا نه تمه وساتي د بل چا نه د دې امید وساتي چې د نفع او ضرر مالک دی او یا د الله تعالی نومونه بل چا ته ورکړي څرنګه چې د الله شان سره مناسب دي چې هغه په خپل وار باندې تاسو ته علما بیان کړي ده په هغې پسې دویم خطرناک مرض او چې د اور ته د داخلېدو سبب او ذریعه ده هغه بدعت دی نو ورونو اول دا وپېژنو چې بدعت څه ته وایي زمونږ خبرې به خلاصه همدا وي چې دا وپېژنو چې بدعت څه ته وایي د بدعت قباحت څه شی دی د بدعت خطر په اسلام کې څه شی دی د هغې نتیجه څه شی ده چې څوک بدعت کوي او د مسلمان دریز موقف به څه وي د بدعت سره به د مسلمان دریز څه وي چې دا به څه کوي او چې بیا څوک بدعت کوي د هغه سره به د ده څنګه معامله د اولنۍ خبرې په باره کې مونږ ویلی شو چې بدعت په لنډه توګه بدعت نوی شی عربي لفظ دی معنی یې نوی شی هر یو شی چې مخکې نمونه نه لري او پیدا شي لکه الله تعالی قرآن کې بدیع السماوات والارض الله بې نمونې پیدا کوونکی د اسمان او د ځمکې دی د اسمان او د ځمکې نمونه نه وه الله پیدا کړه هلته الله تعالی د بدیع اطلاق پې وکړو چې مخکې نمونه نه وه نوی شی پیدا شو مراد تینه په شریعت کې دا دی چې سړی یو نوی کار په دین کې وکړي یو داسې کار وکړي چې هغه په شریعت کې نه وي راغلی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت د صحابو نه ثابت د سلفو نه ثابت او هغه کار وکړي او دا عقیده وساتي چې په دې باندې ماته اجر او ثواب راکول کېږي دا عقیده ساتي چې ماته اجر او ثواب راکړي د دې ښه تعریف رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه حدیث کې چې امام مسلم رحمه الله د عایشې رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین نه راوړی دی چې هغه وایي من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد څوک چې زموږ په دې دین کې داسې څیز پیدا کړي چې هغه د دې دین نه دی فهو رد نو هغه کار مردود دی هغه باطل دی هغه اعتبار نه لري رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تعریف کړی دی چې من احدث فی امرنا هذا نه مراد شی دین دی اسلام دی څوک چې په اسلام او شریعت کې داسې کار پیدا کړي چې هغه په دې دین کې نه و قرآن د الله په کلام کې نه و رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې نه بیان شوی نو فهو رد هغه رد دی مردود دی هغه خاوند دی مردود دی هغه عمل باطل دی اعتبار نه لري خو یو سړی دا وایي چې نه یو کار دی چې هغه ما مخکې نوی نه دی پیدا کړی د ما نه مخکې نورو کړی دی زه کوم نو بل حدیث بل لفظ راځي چې من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد بل الفاظ داسې دي چې څوک داسې عمل وکړي چې هغې کې زموږ په هغې باندې څه ثبوت نه وي د دین او د شریعت نه نو هغه رد دی نو هغه برابره ده که دغه بدعت اول سړي کړی وي او که دغه بدعت مخکې شوی وي او دا سړی د هغې نه وروسته د هغې تابعداري کوي تقلید کوي بل چا دا بدعت کړی دی کوي نو دا ټول بدعت دی نو من عمل عملا کې دغې ته اشاره نو ورونو نوی کار په دین کې او دا عقیده ساتل چې ماته الله تعالی په دې اجر او ثواب راکوي دا بدعت دی قرآن او سنت نه ډېر آیتونه احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په دې باب راغلی دي چې د بدعت نه ځان وساتئ د دغې خطرناک مرض نه ځان وساتئ ځان ترې وژغورئ یو حدیث جامع حدیث دی عرباض بن ساریه رضی الله تعالی عنه د هغې نه مخکې باید آیتونه ذکر ما تاسو ته وویل چې الله تعالی وایي چې دین د الله تعالی دین مکمل دی دا عقیده باید وساتو او الله تعالی د دې اعلان په هغه ورځ د عرفې په ورځ د جمعې ورځ وه او هغه اخرنی حج رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرنی حج و صحابو سره شریک و په هغه ورځ باندې د آیات نازل شوی دی چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا وایي نن ورځې ما تاسو ته دین پوره کړی دی نعمت مې در باندې تمام کړی دی او اسلام دین ما تاسو لپاره هغه دین غوره کړی دی
نو الله اعلان کوي چې اکملت لکم دینکم دین مې درته پوره کړی دی. نو اوس چې څوک راځي هغوی پوره نه دی، نه حضرت صاحب راځي، پیر صاحب راځي، بل څوک راځي او وایي چې نه دې طریقې ته ضرورت شته، په دې باندې موږ ته الله اجر راکوي. نو دا د الله تعالی د دې آیات معارض او مخالف نه دی چې الله وایي ما پوره کړی دی او دا حضرت صاحب عقیده ساتي چې نه پوره نه دی. د ده خیال دا دی دې ته ضرورت لري چې نیمګړتیا پکې ده چې زه پکې څه پرزې اضافه کړم د ځانه. د دې وجې نه الله تعالی د توبیخ په مقام کې، د زجر او د رټنې په مقام کې د مشرکینو حالت بیانوي چې ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. آیا د دې مشرکانو دپاره داسې شریکان دي چې د الله سره جوړ کړي دي چې هغه شریکان چې دوی د الله سره ګرځولي دي شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله، هغوی ورته داسې دین تشریع کړی دی، داسې دین ورته روا کړی دی چې الله په هغې باندې اجازت نه دی کړی. الله وایي چې دا د مشرکینو حالت دی، زجر و رټنه الله تعالی ورکوي په دې باندې. نو الله بې وروسته د هغې نه دا وایي تخویف ولولا کلمة الفصل لقضي بینهم. که الله د فیصلې وینا مخکې نه وه تېره شوې نو دوی په کې فیصله شوې هلاک شوي به وی، خو الله د دې دپاره یوه ورځ ټاکلې ده چې هلته به حساب کېږي. نو بدعتي سړی یو وارې نه غر کېږي. څوک چې د ځانه شریعت راوړي هغه په دنیا کې نه تباه کېږي بلکې د هغې د حساب دپاره ورځ شته. همدارنګ الله تعالی یو خطاب د اهل کتابو په لفظ سره ذکر کوي، یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم، ای د کتاب خاوندانو تاسو په خپل دین کې غلو او زیاتې مه کوئ. ځینې مفسرین لکه قتاده رحمه الله د دې آیات تفسیر کوي چې لا تبتدعوا فی دینکم غلو څه شی دی؟ بدعت دی. په دین کې د ځانه زیاتې کول هغه څه شی دی؟ بدعت ایجادول دي، د ځانه نوی کار کول دي په دې خاطر باندې چې ماته ثواب راکړی شي. نو الله تعالی خطاب اهل کتابو ته کوي او دغه خطاب موږ ټول مسلمانانو ته دی، ځکه چې الله قرآن کې دا ولې ذکر کوي په دې خاطر باندې چې موږ پرې عمل وکړو. او الله تعالی د دې نه موږ منع کړي چې د اهل کتابو په طریقو باندې موږ روان شو. همدارنګ ما چې کوم آیات په اول کې وروسته و هغې کې الله تعالی دا تخویف او زجر ذکر کوي. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب الیم. هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي نه کوي لکه مخکې چې بیان شو. نو فلیحذر الذین یخالفون عن امره، هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې د حکم او د هغې د شریعت نه خلاف کوي، امر دواړه معنا دي. نو وایي د ویرېږي ان تصیبهم فتنة چې ورسېږي دوی ته فتنه. فتنه وایي څه شی دی؟ مفسرین معنا کوي بدعت، زیغ په دین کې کوږوالی، او یصیبهم عذاب الیم، او یا ورسېږي دوی ته درناک عذاب. څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین پیروي نه کوي، د شریعت تابعداري نه کوي، شریعت کامل نه ګڼي، نو هغه به په بدعت کې اخته کېږي. دا ضرور ده. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب الیم، او یا الله ورته اوس سخت دردناک عذاب ورکړي په دنیا کې. همدارنګ ډېر احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه امت ایرولی دی چې ځان ترې وساتئ. عرماد بن ساریه رضی الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وعظ وکړو، نصیحت جامع او شامل نصیحت و. داسې نصیحت او وعظ یې راته وکړو، داسې تبلیغ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، چې موږ په زړونو کې یېره پیدا شوه، صحابو په زړونو کې یېره پیدا شوه او سترګو نه یې وښې بهېدلې. داسې اغېزناک او تاثیرناکه وینا وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دغه وعظ موږ ته وکړو. نو صحابو په دغه وخت کې حریص وو د خیر په پېژندلو باندې، او دا فکر یې وکړو چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اخرنی او د رخصتۍ بیان دی، داسې جامع او شامل وعظ و. نو وایي موږ ورته وویله فقلنا یا رسول الله کانها موعظة مودع فاوصنا. نو موږ ورته ویلی د الله پیغمبره لکه دا نصیحت داسې نصیحت ته موږ ته کوې چې موږ سره خدای په اماني کوې، نو موږ ته نصیحت وکړه، موږ ته وصیت وکړه. فماذا تعهد الینا، بل روایت کې راځي یا بل لفظ کې چې ته موږ ته څه وصیت کوې؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي اوصیکم بتقوى الله والسمع والطاعة وان تؤمر علیکم عبد حبشي. تاسو ته وصیت کوم د الله په تقوا باندې، د الله نه ویرېږئ او د امیر خبره ومنئ، د شرعي امیر خبره ومنئ او هغې ته غوږ کښېنئ. اگر که هغه حبشي مری هم په تاسو باندې امیر مقرر شي، خو د هغې خبره ومنئ. نو د نجات لاره یې ورته وښوده چې د الله نه ویرېږئ او بیا که امیر شرعي و د هغې مخالفت مه کوئ.
اگر کوئی حبشي بره و او بیا ورته وایي علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین طریقه د نجات او د خلاصون دا چې زما سنت عملي کوي د خلفاو راشدینو سنت عملي کوي چې په خپله هم په هدایت باندې و د الله د خوا نه ورته هدایت شوی و تمسکو بها په هغې منګولې لګوئ او هغه کلک په غاښونو ونیسئ نو دا یې وصیت وکړه نو دا یو ته هغه لار وښوده چې هغه د عمل لاره ده د کردار لاره ده کردار به هم دا چې زما په سنت به عمل کوئ لکه مخکې دا بیان شو او د خلفاء راشدینو په سنت به عمل کوي پیروي به یې کوي دا به هم کار وي پیروي به د سنت زما کوئ او د صحابو د سنت پیروي به کوئ خو خطرناک عمل نه به هم ځان وساتئ وایاکم ومحدثات الامور خو ځان به وساتئ د نوو پیدا شوو کارونو نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم طبیب هغه د دې امت د مرضونو علاج کړی دی لکه قرآن کې باره کې چې الله وایي شفاء دی شفا ده د مرضونو علاج دی په دې کې د روح علاج دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طرف نه دوایي وښودله چې دوایي څه شی دی چې د زما په سنتو پیروي وکوي او په هغې پسې روان شي بل طرف نه خطرناک مرض یې وښودی چې دې مرض نه به ځان ساتئ وایاکم ومحدثات الامور ځان وساتئ د نوو پیدا شوو کارونو نه هغه که په عقیده کې که هغه په عمل کې که هغه که په منهج کې دا ټول ته شامل دی پیغمبر عامه خبره کوي وایاکم ومحدثات الامور څوک داسې عقیده د ځانه ایجادوي چې هغه په قرآن و سنت کې نه ده نو هغې نه ځان وساتئ څوک داسې عمل او کردار کوي چې په قرآن و سنت کې نه دی د هغې نه ځان وساتئ ولې د هغې قباحت به بیانوي فإن كل محدثة بدعة دا د رسول الله صلی تعریف او بیان دی هر نوی شی هغه بدعت دی هر شی چې چا نوی په دین کې پیدا کړ په دې خاطر باندې چې ماته اجر او ثواب راکړی شي هغه بدعت دی او د بدعت نتیجه څه شی ده وکل بدعت ضلاله او هر بدعت چې دی هغه گمراهي ده نو بدعت قباحت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی چې بدعت څه شی دی ضلالة گمراهي ده نو مسلمان مکلف دی چې ځان د ګمراهۍ نه وساتي د دې وجې نه موږ په مانځه کې په هر رکعت کې څه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم ای الله لار راته راوښیه د هغه کسانو لار چې تا پې انعام کړی دی لکه مخکې شیخ صاحب وویله چې د اتباع یو فایده دا ده چې د هغه د انعمت علیهم نبیین او صدیقین او شهدا او صالحین سره به ته یوځئ په آخرت کې نو موږ دا دعا کوو صراط الذین انعمت علیهم خو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین د هغې کسانو د لار نه وساتي چې غضب پې شوي ګمراهان دي یا خو علم لره عمل پې نه کوو او یا یې د سره نه علم نه لره نو موږ د دې نه پناه غواړو په هر مانځه کې او هر سړی په دې مکلف دی که عالم دی که جاهل دی که سپین دی او که ځوان دی چې دا دعا به په ورځ کې څوک کرتی کوي په هر رکعت کې به کوي ولې چې هدایت ته ضرورت لري او د ګمراهانو د لارې نه ځان وساتي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې وکل بدعت ضلاله هر بدعت ګمراهي ده نو که څوک په بدعت کې اخته شو ګمراه دی نو بیا هغه په سم لار نه دی روان بیا هغه صراط مستقیم والا نه دی په بل روایت کې راځي بل حدیث کې لکه جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خطبه کې دا ډېر ویله چې ایاکم ومحدثات ان احسن الحدیث کتاب الله بهترینه خبره چې دغه د الله کتاب دی هسې خبرو پسې مه ګرځئ د الله خبره دا د الله بهترینه خبره د الله کتاب دی بهترینه طریقه د چا ده هدی محمد صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده او بیا دا ویله په خطبه کې چې وکل محدثة بدعه هر نوی شی هغه بدعت دی او هر بدعت ګمراهي ده وکل ضلالة فی النار او هره ګمراهي هغه په اور کې ده د ګمراهي خاوند به په اور کې او د دغې ګمراهۍ نتیجه څه شی دی اور ته داخلي نو د بدعتي سزا موږ وپېژندله د بدعتي عقوبت څه شی دی چې څوک په دین کې نوی کار کوي په دې خاطر یې کوي چې ماته اجر راکړی شي او هغه د دین نه ګڼي د هغې عقوبت دا دی چې ورته به داخلېږي بیا د الله د مشیت لاندې دی چې الله ته معافي کوي او کړي خو مستحق د دې دی چې ورته داخل شي